چې کوم عصر روح دی د دې عصر د ضرورتو سره په د دې عصر په ضرورت باندې لکه نن سبا چې نت دی، لکه نن سبا چې کمپیوټر دی، لکه نن سبا چې تعلیم دی فلانه، د دې عصر په دغه باندې په روح باندې به دی خبره، له دې عصر سره به سم روان، د دې عصر په دغه باندې به خبرې، او هلته به ستا هغه کوم چې کامي اجتماعي حافظه ده، ستا چې کوم ریسورسز دي، ستا چې کوم د تعلیم ذریعه ده، ستا چې کوم دا به ته له بله کامه سره په منډه کې بالکل سیده ساتي. د هغه لپاره به ستا تنظیم به د شا لخوا وده ورکړي، تنظیم به د شا لخوا څه و هغه ته دغه ورکړي. نو دلته که چېرې موږ اختیار ګټو یا چېرې موږ یووالی کوو یا موږ اجتماعي حافظه ګټو، نو د دې لپاره به تنظیم ډېر ضروري دی. تنظیم به کوو او تنظیم دپاره بیا چې کله موږ هغه تنظیم پر مخ بیایو دغه وایو هغه دپاره انټلیکچوال ضروري دي. یو سایډ ته به انټلیکچوالز دغه وړاندې خلک ناست هغه ته به هغه ورکړي، بل سایډ ته به خلک ناست د تنظیم چې کوم څلور ضروریات دي. تنظیم ته موږ ګوند هم ویلی سو. ښکاره خبره چې ګوند معنا تنظیم معنا ګوند، هغه کامي ګوند د کام دپاره چې کوم دا کامي اجتماعي حافظه راژوندی کړي، دغه لپاره کار کوي. دغه لپاره د څلورو شیانو ضرورت دی. یوه خوا ته هغه وړاندې چې تا ته لار درټاکي، بل هغه کسان چې و تا ته د دې د تنظیم پر مخ د چلولو لپاره ما ته پیسې درکړي، بل هغه شی چې هغه و تا ته د وسلې شیان، تا ته د وسلې خلک درکړي چې کله تا ته د مورچې ځای لري ته به د وسلې خلک لري، بل هغه خلک چې هغه تا ته د زنده‌آبادو د مرده‌آبادو د سټیجو د دغه کار تا درکړي. دا څلور شیان چې کله په تنظیم کې راسي نو دا به د تنظیم دپاره پر مخ باندې بیایي. نو دغه د تنظیم هغه پر دې دغه دي زه به یو خالي د خادم حسین یو هغه رااخلم حواله بیا پر دې ځای باندې ختم کوم. نو دغه یو مقاله دلته لیکلې ده د کامي خپلواکۍ د مبارزې فکري اړخونه، دغسې یو اقتباس ما رااخیستی دی. دی وایي د کام اجتماعي حافظه کښې د کام پرون نن سره د تړلو هڅې شروع کړي. کله د کام چې کومه اجتماعي حافظه ده هغه له پرون او له ننه سره د تړلو هڅې شروع کړي. څوک یې شروع کړي؟ تنظیم. څوک یې شروع کړي؟ تنظیم د دې تړلو هڅې شروع کړي، په خپله ژبه کې ورته د سوچ کولو اهمیت ور په ګوته کړي. څوک یې ور په ګوته کړي؟ تنظیم یې ور په ګوته کړي، دا سیاسي خلک یې ور په ګوته کړي. د خپلې خاورې پیړیو حکمت او دانش د لټون کار په سر واخلي. د خپلې خاورې چې کوم د پیړیو د حکمت دی، د دانش دی، د دغه د بیرته د رالټون دپاره، د دغه د لټون دپاره، په دغه پسې د ګرځېدلو دپاره دا کار په سر واخلي. څوک یې واخلي؟ دا تنظیم یې واخلي، دا سیاست یې واخلي، بیا شمېر ورته وکړي. صحیح شوه؟ د مځکې د فرهنګ او جمالیاتو رابرسېره کړي، د مځکې فرهنګ د هغې جمالیات رابرسېره کړي، بیرته یې راژوندي کړي، او د فکري او مادي وسیلو شمېر ورته وکړي. ستا فکري هغه څونې دي او مادي وسیلې د څونې دي، هغه شمېر ورته وکړي. دا به زموږ لکه اوس زموږ بیان چې دغه دا شمېر ورته وکړي، ور په ګوته کړي د یو آزاد او خپلواکه او شعوري اجتماعي ژوند افادیت ورته مخې ته کړي. معنی تنظیم به دا کار چې د یو خپلواکه د یو باشعور او اجتماعي ژوند ورته مخې ته کښېږدي، افادیت یې ورته بیان کړي، د یو داسې اجتماعي ژوند ورته وښایي چې پکښې افلاس او بېوسي نه وي، د یو داسې اجتماعي ژوند خوب ور وښایي چې په هغې کې لوږه او بېوسي نه وي. ټیک شوه؟ دا حقیقت ورته څرګند کړي چې یو بل قسمه ژوند هم ممکن دی. دا تنظیم او دا سیاست کوم چې موږ اجتماعي حافظه راژوندی کوو هغه باید چې یو داسې دغه ور وشي، یو داسې دغه ور وشي چې یو بل قسمه ژوند هم ممکن دی، بل قسمه دغه کولی شي. دا حقیقت ور وښایي چې یو سوکاله ژوند ممکن دی، چې یو سوکاله او پرامنه ژوند هم شته. لکه موږ چې اوس کوم په اور کې ژوند کوو، دغه یو شی باید چې موږ کوم چې باید بل رنګه ژوند هم ممکن دی، هغه هم کولی شو. یو داسې ژوند ممکن دی چې هغې کښې انسان د زړه له خلاصه یو بل سره مینه وکړي. داسې ژوند باید چې موږ وروښیو، داسې ژوند باید چې موږ خپل کام ته ورکړو چې هغه ته د زړه له خلاصه موږ مینه ورکړو. او یو داسې ژوند ممکن دی چې هغې کښې طبقې، جنس، پیشې، ذات، عقیده، ژبه او رنګ په بنیاد امتیاز نه وي، هېڅ تضاد وشي دغه هم نه وي. نو د دې دغه دپاره د اجتماعي حافظې چې کوم دغه د تنظیم چې کوم دغه چې ما رااخیستو، اقتباس چې ما رااخیستو، پر دغه باندې دې اخري هم دغه کړو. نو د یو داسې ټولنیزو ځوانانو په هیله، په یو داسې تنظیم په هیله چې د هغو موخه د احمدشاهي جغرافیې، د احمدشاهي افغانستان موخه وي او موږ په